أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسواک وهلو څخه فارغه سو، لاس یا ګوته د اسمان و طرف ته پورته کړه او سترګې هم د خونې د چت و طرف ته نیولې وې او مبارک شونډان یې ښورېده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما غوږ ورته ونیوی چې دی علیه الصلاة وسلام څه وایي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. دا لکه بیا چې د آخري وار دپاره وحي ورته راغلی چې ابدي ژوند غواړې او که د الله جل جلاله ملاقات اختیاروې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل: بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. د الله جل جلاله ملاقات اختیاراوه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل چې لاس یې راکښته سو او مبارک سر یې زما پر اوږه راولوېدی. صلوات الله علیه وسلامه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رفیق اعلی سره ملاقات سو. انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دار الفنا څخه و دار البقاء او دار القرار ته رحلت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سترګې لوړې د اسمان و طرف ته پاته وې. دا د هجرت د 11 کال د ربیع الاول د میاشتې 12 او د دوشنبې ورځ وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 3 کاله او 4 ورځې پوره سوې. ورونو، د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په بیانولو سره موږ ته د کون او وجود هغه لوی حقیقت او واقعیت را معلومیږي. هغه حقیقت چې د هغه په مقابل کې د جبابره و جبروت، د ملحدینو عناد، د طاغیانو او باغیانو سرکشي ماتیږي. دا هغه حقیقت دی چې د کون او وجود ټول سرکشه موجونه او څپې د انتها او فنا په پرده ورپټوي. دا هغه حقیقت دی چې د سرکشه بشر ژوند که خوښ وي که ناخوښ د قهار السماوات والارض و بندګۍ او عبودیت ته ور اړوي. دا داسې یو حقیقت دی چې فرمانبرداره او نافرمانه، رئیسان او هغه د خدایي دعوه کوونکي، رسولان او انبیا، اغنیا او فقیران، د علم او اختراع خاوندان او ناپوهان، ټول ورته تسلیم دي. دا داسې یو حقیقت دی چې په ټوله زمانه او هر ځای کې د هر اوریدونکي په غوږ کې او د هر عاقل په دماغ کې دا اعلان کوي چې بې له یوه الله څخه د بل چا دپاره الوهیت او بقا نسته، او بې له هغه ذات څخه چې یوازې دی جل جلاله پاته کېدونکی دی بل چا لره حاکمیت نسته. الله جل جلاله هغه ذات دی چې امر یې نه ګرځول کیږي او د جل جلاله د اوامرو دپاره حد او اندازه نسته. نه څوک د ده
جل جلاله د حکم څخه وتلی سي او نه منع کولی سي. کم حقیقت به د مرګ تر هغه ترخه حقیقت واضح او صریح وي چې الله جل جلاله په هغه سره د ټوله دنیا اوسېدونکي د وجود د شروع څخه بیا د قیامت تر ورځې مقهوره کړي دي. د دې دنیا پر پله او په کوڅه کې ډېر داسې کسان تېر سوي دي چې په خپل ناچیزه قدرت یا موقتي حاکمیت یا په یو څه علم یا په یوه اختراع سره مغروره وه، مګر ډېر ژر دغه د مرګ لوی حقیقت د غفلت د خوبه څخه راویښ کړه او د قیوم السماوات والارض مالک الملک الله جل جلاله په حضور کې د ذلیله او ضعیفه بندگانو په شکل سره یې ودرول. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس د مرګ سکونکی دی. دا داسې یوه عامه جمله ده چې هیڅ خاصوالی پکښې نسته. دا داسې شامله جمله ده چې په ټوله دنیا کې هیڅوک د هغه دپاره حد او اندازه نسي ایښولی. د نوو علومو دعوه کوونکي دې راسي، د نوي طب پوهان دې سره راټول سي، د فضا مسخره کوونکي دې سره جمع سي، خپله ټوله پوهي او طاقت مختلف امکانیات او وسایل دې سره یو ځای کړي، خپلې ټوله مصنوعي سپوږمۍ دې په کار واچوي، خو د یو چا څخه دې دغه د مرګ حقیقت چې دوی یې ذلیله کړي او مقهوره کړي دي ایسته کړي. په دغه ټولو سره دې کومک وغواړي، خو د دغه الهي تحدي څخه چې فرمایي کل نفس ذائقة الموت یو جز دې باطل کړي. په خپلو ټولو علومو او امکانیاتو سره دې فقط یو انسان د مرګ څخه راوګرځوي. که دا کار وکړي بیا نو د دوی حق دی چې دغه طغیان او جبروت د خدایي دعوې او د نعمت کفران وکړي. که دا کار نسی کولی نو د هغه قبر په تنګیو او تاریکیو کې فکر وکړي چې دوی د هغه په نس کې غائبیږي. هغه خاورې دې ور په یاد کړي چې دوی تر هغه لاندې ایښول کیږي، او هغه د روح قبضېده دې ور په یاد کړي چې دوی ځان نسی ځینې خلاصولی. هو الله جل جلاله ته دا آسانه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم درجه د مرګ او د هغه د دردو تر سویې او مستوا لوړه کړي، مګر د الهي حکمت دا خوښه وه چې د الله جل جلاله په امر دغه د مرګ ترخه کاسه د خپلو سختیو او دردو سره عامه کړي. هر څوک او هر څونه چې د الله جل جلاله په حضور درجه هم لوړه وي د هغه څکه وکړي. دا د دې دپاره چې ټول موجود انسانان د توحید او الهي وحدانیت په حقیقت کې ژوند وکړي او ټوله په دې سره اقرار وکړي چې بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده، او ټوله باید په دې پوره پوه سي چې هر هغه څوک چې په مځکه او اسمانو کې دي هغه ټول د الله جل جلاله عباد، بندگان او مخلوق دي. هیڅوک نسی کولای چې خپل ځان د الله جل جلاله د بندګۍ څخه خلاص او د بندګۍ تر سویې لوړ کړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل رب په فرمانبردارۍ کې ژوند وکړي او بیا د خپل رب قضا ورته راغله او د دغه حقیقت سکرات او دردونه یې وڅکل، نو هیچا ته دا نه ښایي چې مرګ او د هغه دردونه هیر کړي. یوازې دا نه چې هیر یې نه کړي بلکې په کثرت او همیشه باید مرګ او د هغه دردونه ور په یاد کړي. الله جل جلاله فرمایي کل من علیها فان، ټول هغه څوک چې پر دې مځکه دي هغه ټول فاني کېدونکي دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي انک میت و انهم میتون، بېشکه چې ته هم مړ کېدونکی یې
او بېشکه دوی هم مړ کېدونکي دي. او بیا رب عز وجل فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر ژوندی نفس د مرګ څکونکی دی. نو موږ ته د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم د دغه ځای په ویلو او اوریدلو سره دوه حقیقته را معلوم سوه چې دغه دوه حقیقته یوازې د ایمان اساس او ریښې نه، بلکې د کون حقیقت هم دغه دوه شی دي چې یو یې د الله جل جلاله وحدانیت دی او بل د ټول کون او کائناتو عبودیت او بندگی ده. اوس به بیرته هغه خپلې قصې ته ولاړ سم. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما زما د ناپوهۍ په سبب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سر چې زما پر ځیګر پروت و پر بالرس کښېښاوه او ما په چغو نارو او د ځان په وهلو شروع وکړه. که څه هم چغې او د ځان وهل حرام دي، خو ما پر دغه لوی غم او مصیبت صبر نسوای کولی. هر څه راڅخه هیر او راڅخه ورک وه. ورونو، کم غم او مصیبت به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر وفات لوی او عظیم وي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وفات آسمانی او الهی وحی قطع سوی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر رحلت د مځکې او آسمان هغه تعلق چې د اقرا د نزول په ورځ په غار حرا کې راغلی و قطع سو. که یو چاته غم او مصیبت پیښ سي، هغه د اسلام او مسلمانانو غم او مصیبت دی ور په یاد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر رحلت ورته پیښ و. د آسمان د خبر او وحیو قطع کېدګي ور په یاد کې. تر دې به لوی غم څه شي وي، څنګه او چیرې به وي. کم وخت چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ژړل، ازواج مطهرات او نور ښځې هم راټولې سوې. هغو هم چغې، نارې او ژړاوې شروع کړې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به ویل یا ابتاه اجاب ربا دعاه یا ابتاه من جنة الفردوس مأواه یا ابتاه الى جبریل ننعاه. دغه د ښځو اوازونه د باندې مسجد ته ورسېده او خلق سره راټول سوه. په خلقو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رحلت خبر نشریدی، څوک یې مني او څوک یې نه مني. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خبر سو او خلقو ته دغه دردناکه خبر وایه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم رحلت وکړي. ټول خلق په غم او پریشانی سره داسې ژاړي چې چا یې مثل نه دی لیدلی. ځینې خلق په ګوښه ځای پسې ګرځي چې هلته کښیني او په زوره زوره وژاړي. څوک په مسجد کې ناست دي سر په چپلاخو وهي او ژاړي. خلق په دغه غمجن حال کې دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خبر ورسېدی او په تلوار راغلی. اجازه یې وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کور ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې پر دغه حال ولیدی او ویې ویل مړ نه دی بلکې بېهوښه دی، لکه څرنګه چې موسی علیه السلام هغه وخت بېهوښه سو چې د الله جل جلاله تجلا پر هغه غره ښکاره سوه او بیا بیرته پر هوښ راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوره څخه راووتی او په داسې حال کې مسجد ته ورغلی چې عقل او حواس یې بایللي وه. منبر ته وختی، د خلقو په تهدید او بیرولو یې شروع وکړه. ویل ځینې منافقین دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفات سو. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه دی وفات سوی بلکې و خپل رب ته ولاړی، لکه موسی ابن عمران چې تللی و او 40 شپې د خپل قوم څخه غائب و
او پس له هغه څخه خپل قوم ته راغلی چې هغو به ویل چې موسی علیه السلام وفات سوی دی. په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به راسي او د هغه کسانو پښې او لاسونه به ورپرېږي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. نو که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، غاړې به ورپرېږم او هغه سړی منافق دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېهوشه سوی دی او د خپل رب ملاقات ته تللی دی. هغه کسان چې هغه هم د دغه مصیبت څخه انکار کوي پر راټول دي او دغه د ده رضی الله تعالی عنه خبرې ورتاییدوي. خلق و دوو ډلو ته ویشل سوي دي، څوک د دغه لوی مصیبت خبر مني او څوک یې نه مني. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه صنح ته تللی و، نفر ولېږل سو. هغه هم په ډېر تلوار پر یوه غاتره سپور راغلی او مسجد ته ورننوتی. خلق یې ولیده چې هر طرف ته سره پاشلي دي او ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز خبرې کوي او خلق په داسې حال کې دي چې نه پوهیږي چې څه پیښه ده. آیا واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سوی دی؟ آیا واقعا وحی قطع سوی؟ آیا د مسلمانانو د خپل حبیب او محبوب سره دغه آخري ملاقات و؟ ټول خلق په غم او پریشانی کې دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و دغه خلقو او دغه د دوی پریشانه حال ته نسو متوجه او فورا د خپل لور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی. ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بستر پروت دی او مخ یې پټ دی. مستقیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی او مخ یې ورلس کی. پوه سو چې سردار کونین رحمت للعالمین د الله او بندگانو په مابین کې واسطه د دې دنیا څخه رحلت کړی دی. نو یې د دوو سترګو په مابین کې مچ کړي او ویې ویل طبت حیا و میتا یا رسول الله. او ویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي یا رسول الله. هغه مرګ چې الله جل جلاله تا ته لیکلی و د هغه څکه دې وکړه او پس له دغه څخه بیا همیشه ژوندی یې. بیا یې د دوهم وار دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو سترګو په مابین کې مچ کوي او مخ یې ورپټ کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد او خلقو ته راووتی. د منبر و طرف ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ولاړ دی او په لوړ آواز خبرې کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل على رسلك یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی او ده رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل على رسلك یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لوی او شدید مصیبت په سبب په ځان نه پوهیږي، نه څه ویني نه څه اوري. بیا یې هم ده رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. دلته نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبرو شروع وکړه او خلق پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راټول سو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه پس له حمد او ثنا، پس له درود پر خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای خلقو که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه د هغه معبود وفات سو، او که چا د الله جل جلاله عبادت کاوه الله حی دی لا یموت.
بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده. او بیا یې د سورت آل عمران 144 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی ندی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر سوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفات سی یا شهید کړه سی نو بیرته به تاسې وخپل کفر ته ورګرځئ او هر څوک چې بیرته وخپل کفر ته ور وګرځي نو الله جل جلاله ته به د هیڅ شي تاوان ونه رسوي او قریبه ده چې الله جل جلاله به و شکر کوونکو ته د خیر بدله او جزا ورکي. عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ و. کم وخت چې دغه آیات شریف یې واورېدی زنګنونه یې کت سوه او پر پښو ولوېدی او ویل هذه فی کتاب الله. آیا دغه آیات په قرآن مجید کې دی؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن مجید په یاد و مگر د ډېره غمه ځینې هیر و او ویل هذه فی کتاب الله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي په والله تر دغه وخته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه آیات تلاوتاوه لکه خلق چې په دې نه و خبر چې الله جل جلاله دغه آیات نازل کړی دی. لکه خلقو چې د ده رضی الله تعالی عنه څخه زده کوي او د خلقو څخه چې هر چا واورېدی هغه وایه. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه به ویل په والله کم وخت چې ما دغه آیات د ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه واورېدی ولوېدم زما پښو زه نسوای تکیه کولی او پوه سوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. نو عمر رضی الله تعالی عنه و خلقو ته مخ ور واړاوه او ویل ای خلقو هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو او غواړي چې د مسجد څخه ووځي مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورغږ کړه یا عمر رسالت یعنی ته پوهېږې چې زموږ په غاړه کې د رسالت امانت راولوېدی. ورونو پر خلقو دغه حال ډېر سخت و. هر چیرې او هر ځای ژړاوې شروع دي. هر یو جلا جلا ژاړي. ځینې صحابه کرام وایي چې په داسې ګوښه ځای پسې به ګرځېدو چې هلته کښېنم او څوک مې نه ویني چې د خپل حبیب سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق او جدایی په لوړ آواز فارغه او بېغمه زړه وژاړم. علي زبیر طلحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په کور کې سره یو ځای سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنۍ او ګرانې لور ته په دغه لوی مصیبت او عظیم درد کې د زړه ډاډ او دلاساینه ورکړي. په مدینه منوره کې غم او مصیبت عام دی. ټول خلق که نر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان ټول ژاړي. ټوله مدینه ژاړي. خپل ګران محبوب او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې جلاسو خاصتا د اصحاب کرامو مشران نه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.